طالبانو د منظور پښتین ګزار وایي د طالبان او پاکستان اړیکې رسمیت لرلو ته کومه اړتیا نه لري. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر منظور پښتین وایي چې په افغانستان کې واکمن طالبان او پاکستان د خپلو اړیکو د رسمي کولو کومه اړتیا نه ویني، ځکه پاکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ښاغلي پښتین په یو تازه مرکه کې وویل چې پاکستان له پخوا نه طالبان په کابل کې د بریدونو لپاره حمایه کول او خپلې ګټې پکې لیدلې. نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ټولو ته روښانه دي او دوی یې له رسمي اړیکو هم سره پاللی شي، ځکه خو د رسمي اړیکې د رامنځته کولو اړتیا نه ویني. ښاغلي پښتین په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې د وروستي لاریون په اړه چې په کراچۍ ښار کې د لسګونو زره کسانو په ګډون ترسره شو وویل چې دا لاریونونه او مبارزه به دوام ولري. د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر وویل چې د پاکستان په زندانونو کې د زرګونو بې سرنوشته بندیانو راخوشي کېدل د دغو لاریونونو او مبارزې اساسي غوښتنه ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ او ظلمونو پر ضد یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبارزو پراختیا په نړیواله کچه د ډېرو پښتنو ملاتړ سره مخ شوی او د نړۍ په مختلفو برخو کې میشتو پښتنو د دغه غورځنګ په ملاتړ د لاریونونو خبر ورکړی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.